ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي. السلام علیکم. د هلمند تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو ستړي مه د دې مهال خبرونو ته مو زه میر احمد دوست هرکلی کوم. په پیل کې هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. هلمند ولایت کې د 400 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وسوه. ان شاء الله تمه لرو چې په نورو ولسوالیو کې به هم دغسې سروېګانې ولرو. پې کورنۍ موږ 11,000 افغانۍ ورکوو. موږ پوهېږو چې دا 11,000 افغانۍ لږ دي، د دوی درد نه په دوا کېږي، د دوی هغه کورونه نه په ودانېږي چې نړېدلي دي. سیلابو ځپلي وځپلو نه د اسرایونه یې راونړول، مالونه یې یوړه راڅه شهیدان وسوه. مرکز لښکرګاه او ګرشک کې د اور لګېدونو مخه ونیول سوه. ګرمسیر او خانشین کې د محلي ټولګیو له ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. د میدان وردګو اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په لومړۍ حصه د حسود ولسوالۍ کې د رواج فرهنګي میله ترسره سوه. یا خصوصا د سیاول ولسوالۍ ولسوال صاحب ته دغه ولس ته موږ ډاډ ورکوو چې دا میله به انشاءالله موږ هر کال په دغسې شکل باندې لمانځو. رواج یا موږ په پښتو کې ورته پښې وایي د دې میله دا تېر کال موږ رسمي کړه. انشاءالله هر کال به په دې وخت باندې کېږي. د کندوز ولایت یو شمېر سوداګر او پانګوال وایي چې په دغه ولایت کې د پانګونې چاپیریال برابر شوی دی. موږ صرف تجار نور شي ته اړتیا نه لري، تجار صرف امنیت ته اړتیا لري چې الحمدلله امنیت راغلی دی. کندوز ولایت یو ترانزیتي ولایت ده، دلته تجارتي بندر ده. انشاءالله د دوی هر کار هر څوک دلته سرمایه گذاري کوي نو هغه په ډېره ښه طریقه او په ښه اطمینان او په ښه ډاډ باندې به دوی هغه کار به یې ښه ترقي کوي. دا هم بشپړه خبرونه.